استغفروا یمتعکم متاعا حسنا. استغفار کې دا کمال دی چې څوک استغفار وایي نو ښایسته عیش به وي، د هغه به زندګي ډېره ښکلې وي، ډېره ښکلې. دته ته به دنیا څه مشکل نه پیښیږي چې استغفار چاره. طالبان ډېر تنګدستي، ډېر غریبي، شکایات لري، چا ودونه کړي ایته مشکلات وي. بهترین ذریعه د فقر د ختمېدو دپاره استغفار دی. بس استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب الیه. دا استغفار دا د وظایفو نه وګرځوئ. سهار مانځنه بعد خامخا دا وظیفه کوئ. ګوره دا د قرآن کریم حواله ده. ان استغفروا جواب امر دی. ان استغفروا امر یمتع متاعا حسنا. متاع خوال چاته ورکوي خو حسنه متاع به درکړي، عیش به عیش حسن درکړي. نوح علیہ السلام قوم ته څه وایي؟ قلت استغفروا ربکم انه کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا یمددکم باموال وبنین. دا یمدد دا قلت استغفروا امر د پاره جواب امر دی. تاسو استغفار وایي یمددکم باموال، باری تعالی ډېر زیات مالونه درکړي او حلال مال به وي، پاک مال.